خټکي په څو کیلې دي کنه دا په څو دي په روپو دي موږ ته خو روپۍ نه زو بادو ما هم کاسې دي پام کوئ کنه مخې ته نه ګورئ ساده ګوره دلته څه کې بخیر جوړې خیر دی دلته څه کې بازار ته راوځي کنه یوازې به پکې تاسو ګرځئ او کنه شربت باندې وسکم بیا شربت را باندې سکي راځه کنه راځه شربت راوړه کاکاخي کېنه ساده ګوره دلته کېنه راوړه کنه لکه دوکانداره د ساده ګله یو یخ شربت راوړه راوړه ویسکو انجن مې اور اخیستی راوړه ساده ګله دا وخوره ښه ډېر سې ونیسه دا څه شی دی په دې باندې خلک پاکوي دا څنګه کېږي داسې سوری کا دا کوم څه کېږي داسې ګلاو کوي داسې ګلاو کا هېرېږه مه هلا کېنه شاټ ورکړی دا دې نسکمه خولې یې راوړه شاټ کېنه ساده ګله دلته کېنه شاټ دی پکې ماما کې وسکه ساده ګله هېڅ خبره نه هلکه ګورې کار چې چل راوړی نو شو ګورې نه هېڅ خبره نه ساده ګله لکه ساده ګله دو غوږونو منځ کې د سر نه نه یاره او که نه نه به یې ګورې لکه دې رحیمه سړی مشي څنګه جوړې ساده ګله سړی مشي جوړ په خیر خیر ساده ګله د دوه غوږونو منځ کې د سر نه خطرې دا خو رښتیا دی راته ښکاري ښه الۍ دوه غوږونو منځ کې مې سر نښتی مړ کېږم الۍ دوه غوږونو منځ کې مې سر نښتی دا به اوس څنګه شي الۍ ساده ګله دا د هر چا یي د دوه غوږونو منځ کې سر د هر چا یي خو غوږونه هر چا پسې دي څه تشویش نشته صحیح ده مړه دا خو به زه لاړم نو کور ته ځم چې نه کوم مشکل شي کور کې خو به یم لاړمه بس لاړمه یاره طریقه شو ساده ګله یا الله توبه یا الله توبه خدایا یا ښځې د غاښونو ډاکټر به اوس چېرته یې پښې مې ماتې شولې یا خدایا الله توبه یوه دانه هم نشته چې سړی ولي دا به ولې به کنه دا خو نیکه دادا دی کنه نیکه دادا ستړی مه شي څه کوې بچیا ته چېرته وې یا ستړی مه شي څه کوئ یا په غاښ کې درد را ډاکټر دی یم ډاکټر لیبې نو د دې خو روزانه په غاښ دري راځه چې انګر لا دې بوځي د نه وبې باسي راځه پخوانی کور کې به ویستو نه چې دې غاښ نه دی ګله چېرته روان شوی استاد اخي دا نیا مې مریضه ده په غاښ یې روزانه دري دا کېج وږې خوري بیا بس چغې وایي د انګر له یا قصاب له بوځو چې دا غاښ دې وټنګوي اوس ساده ګله اوس پخوانی وخت نه دی اوس پنګرانو غاښونه نه وباسي نو په چا په تا یې باسي دلته مونږ په کونړ کې د المحمدیه په نامه د غاښونو کلینیک لرو ستا مریض به کلینیک ته بوځو خو صحیح ده که سره تداوي کوي ښه د امیا به وله بوځو ښځینه ډاکټر هم موجود ده بس صحیح ده راځه موږ ته وښیه بیا به د باندې پولۍ وخورو راځئ یا اوس به ښه شي ښه راځه ساده ګله په دې کلینیک کې د غاښونو تداوي په اطمینان سره ترسره کیږي دا خو ډېره ښه خبره ده راځئ بابا سړی مشي په خیر راغلی خدای دې وبخه بچیا خیر دی بابا دنده مریضان دي زنانه انتظارګاه ته ونه باسي تاسو دلته کنې د کلینیک څخه خپلې په خو کوي ښه بچیا د بوډۍ کار مې ژر
بوټه ګورې صحیح شو دا انتظارګاه ته ونه بابا به غږ درته کوو ښه بچیه راشه بوټه راځه دلته کښېنه وای ته خو هم زنانه فکر مې نه و زنانه و زیږه راځه دلته ورشه زه کښېنه ساده ګوله ښه نیکه دا دی ساتم دې سامان استاده هغه خالد وړوکوالو کې رالوېدلی او خیال دې دی که نه هغې چې دا غاښ مات شوی چې دا به جوړولی شي که نه به شي او ساده ګله المحمدیه د غاښونو کلینیک هر کار په پوره تسلۍ سره ترسره کوي ښه دا تسلي پکې څه شی دی تسلي یعنې په پوره باور سره ترسره کوي ښه صحیح ده که نه ولره بیا ولي بابا ستاسو د مریض نمبر دی رای والا ښه صحیح ده صحیح ده یا راځه که مې په غاښ کې درد نه دی راته ښکاري راځه داسې ورشه چې پته دې ولګي ورځه ساده ګله ستاسو کار خلاص شو دا دوایي م راواخلئ او دا ولا راواله لیکې دا ده بچیه کوم ځای کې راوالو دلته دننه فارمیسي کې ورشه ورشه بابا دا ګولې به 3 وخته په ناره خوري دا 3 وخته په مړه ښه بچیه او دا ګولې به 3 وخته په مړه خوري تر شیان نه به ځان وساتي او فیض ماسته دا شی نه به نه خوري ښه بچیه ښه 3 ورځې بعد بیا راولي ښه بچیه ساده ګله نیته دې غږ وکړه راځه ښه و صحیح ده صحیح ده راځه سړی دا او داسې ښه ډاکټره وه او پوهېدم چې دا خپل غاښونه جوړ کړه که نه ساده ګله زه به هم دا غاښونه جوړ کړم نه 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 ته ختم یې هسې ډاکټران مه په عذابوه راځه راځه دا کلینیک دی وروره هغه موږ چې ولنیا راوستو السلام علیکم ساده ګله وروره خلک شوی دی کلینیک خو همدا دی که نه دا یو کلینیک دی ستړی مه شئ موږ له نوم لیکه بس سلام علیکم وعلیکم السلام بخیر ورځې اجازه ده راځه راځه بخیر راغلی څه مشکل دی وروره ډاکټر صاحب دا غاښونه مې خراب دي دا مخکې غاښ مې مات دی او مشکل نشته نوم دې څه دی وروره نوم مې ډاکټر صاحب احسان الله ښه احسان الله جانه دغه غاښ مشکل لري دا مخکې دا مات شوی دی بالکل دا مشکل به دې حل شي انشاءالله ښه سم. ښایسته به جوړ کړو صحیح ده؟ بیخي سم. یو بار مصرف سامان راواخله